د انګریزانو ختیځ هندي شرکت یا ایست انډیا کمپنۍ لخوا پیژندل شوی د پولیټیکل افیسر او یا پولیټیکل ایجنټ څوکۍ 140 کاله پس ختمه شوه او دغه څوکۍ په ډیپټي کمشنر بدله کړه. د پاکستان په اساسي قانون کې د 25م بدلون سره دغه څوکۍ نمونه او اختیارات هم بدل شوي او نن په مومند کې دغه افسرانو د عہدو بورډونه یا د نوم تختې هم بدلیږي. ولی په ځینو باندې د بدلون کار لا هم روان دی. په پخواني فاټا چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولې شوې ده د پولیټیکل افیسر څوکۍ پکې په 1380 کې پیژندل شوی و. د خیبر ضلع لپاره د جوړې د ویب پاڼې د معلوماتو تر مخه په کال 1902 کې دغه څوکۍ د پولیټیکل افیسر نه په پولیټیکل ایجنټ بدله شوه. ولې د ماتحت نومونه چې هغه وخت اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ وو نو د اوسني بدلون سره دغه څوکۍ نومونه هم اسسټنټ کمشنر شوي دي. په پخواني قبایلي سیمو کې د ځای انتظامیو دوه قسمه ځواکونه هم موجودو چې د یو نوم خاصدار فورس او د بل نوم لیویز فورس دی. ولې خاصدار ځواکونه د انګریزانو لخوا قبایلي مالکانو ته هغه وخت خدمتګار په شکل کې مرات ورکړی شوي. ولې د لیویز ځواکونه د اول ورځ د سکیورټي یا د حفاظت لپاره اخیستل شوي. نن وختونه خاصدار هم لکه د نورو ځواکونو په شان د سیمې د حفاظت او د څوکیو ساتلو لپاره کارول کیږي. خو د خاصدارو لپاره جوړ قانون کې لازمي نه ده ګرځولې شوی چې ګینې خاصداري چې د چا په نوم وي هم هغه د خپل نوکری او یا خدمت وکړي، بلکې هم دغه خاصدار د ځان په ځای عوضي او یا په مزدوره هم یو څوک د خدمت لپاره لیږلی شي. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.